د فاتر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 15 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا ستاینه د الله لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. داسې پرښتې چې د هغو 2 او 3 او 4 وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای خلکو پر تاسې چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسې له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې عمله د دنیا ژوند تاسې ونه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسې د الله په باب غولوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسې دښمن دی نو تاسې هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
ښه نو څه مقام دی د هغه چا د ګمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښي. نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځې راپورته کوي بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا یې ستاسې جوړې پیدا کړې یعنې نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دواړو سیندونو اوبه یو شانته نه دي. یو ډول خوږې او تنده ماتونکي دي ښې څښل کیږي او بل ډول سختې ترخې مالګینې دي چې نشي څښل کېدی. خو له دواړو نه تاسې تازه غوښه په لاس راوړئ. د اغوستلو لپاره د ګاڼې وسایل ترېنه راباسئ او په همدې اوبو کې تاسې ګورئ چې کښتۍ د هغه سینه څیروي وړاندې ځي تر څو چې تاسې د الله فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي. لمر او سپوږمۍ رام کړي دي. دا هر څه به تر یوې ټاکلې نیټې پورې چلیږي. همغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسې پروردګار دی.
پاچاهي د همغه ده له هغه پرته چې تاسې نور بولئ هغوی دي خوله کې څښتنان هم نه دي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير که هغوی وبولئ نو هغوی ستاسې دعاوې نشي اورېدلی او که یې واوري نو د هغو دعاو تاسې ته څه ځواب نشي درکولی او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسې له شرک نه منکر شي د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسې ته له یو باخبره پرته بل څوک نشي درکولی يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ای خلکو همدا تاسې الله ته اړ او الله خو بې نیازه خود په خپله ستایل شوی دی إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او کوم نوی نسل به ستاسې په ځای راولي دغسې کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دي ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي د یوې وړې غوندې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغه ډېر نږدې خپلوان هم وي ای پیغمبره ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ړوند او لیدونکی برابر نه دي نه تیارې او رڼا یو شانته دي نه یخ سیوری او تود لمر یو شانته دي او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي د الله چې چاته خوښه شي ور اوروي خو ای پیغمبره ته هغه خلک نشي اورولی چې په هدیرو کې ښخ شوي دي إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ته خو فقط یو خبردارونکی مونږ ته له حق سره لیږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اوس که دغه خلک تا دروغجن ګڼي نو له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او وګوره چې زما سزا څومره سخته وه ألم تر أن الله أنزل
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ته نه وینې چې الله له آسمانه اوبه وروي او بیا د هغو په وسیله موږ راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. او په همدې ډول د انسانانو او ځناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي. حقیقت دا دی چې د الله له بندګانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي. بېشکه الله برلاسی او بخونکی دی. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیلهمند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي. په دغه سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي. بېشکه الله بخشش کوونکی او قدردان دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ای پیغمبره کوم کتاب چې موږ ته د وحی په وسیله درلیږلی دی همغه حق دی. د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې راغلي وو. بېشکه الله د خپلو بندګانو له حاله باخبر او په هر شي باندې نظر لرونکی دی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل. اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه رو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي. همدا ډیر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د تل تر تله هستوګنې جنتونه دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي. هلته به د هغو جامې د ورېښمو وي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه یې غم ایسته کړ. په یقیني ډول زموږ پروردګار بخښونکی او قدردان دی. هغه ذات چې موږ یې په خپلې لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو
اوس دلته نه پر مونږ کړاو راځي او نه راته ستوماني رسیږي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کوم کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د دوزخ اور دی، نه به مړه کیږي چې داستانې پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي. په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدله ورکوو چې کفر کوونکی وي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمونږ پروردګاره مونږ له دې ځای وباسه تر څو چې مونږ ښه عمل وکړو، نه هغسې عملونه چې پخوا مو کول. ځواب ورکړی شي آیا مونږ تاسې ته دومره عمر نه و درکړی چې که چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلی نو عبرت یې اخیستلی شو او تاسې ته ویرونکی هم درغلی و. نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکئ. دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بیشک الله د آسمانونو او ځمکې له هر پټ شي نه خبره دی. هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هماغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خلفا ګرځولي. اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر وبال پر همغه دی او کافرانو ته د هغو کفر له دې پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات په تاو راځي. د کافرانو لپاره د زیان له زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدایه پرته یې بولئ؟ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په آسمانونو کې د هغو څه ونډه ده؟ که دوی ځواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي؟ نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغو دوکې ورکوي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حقیقت دا دی چې یوازې همدا الله دی چې آسمانونه او ځمکه یې له منځه تلو نه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته. بېشکه الله ډېر زغمونکی او بخښونکی دی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
دوی د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو، مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچول شروع کړل، په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي. نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون نه مومي او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه ډیر زیات طاقت درلود؟ هیڅ شی د الله بېوسې کوونکی نه دی، نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولی نو د ځمکې پر مخ به یې هیڅ ساکښ ژوندی نه وای پریښی، خو هغه جل علا شانه دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی.